زنانو لفکار دي چې د کور نه بهر بغیر د اجازت نه ونوځي اگر چې ډیر سخت ضرورت ولې نه وي د یوې زنانه پلار بیمارو لیکن خاون ورله اجازت ورنکو هغه زنانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغله او شکایت ورته وکړو چې زما خاون ما نفرګ دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې د خپل خاون خبره ومنه څو وخت بعد فلار مړ شو نو بیا ورله خاون اجازت ورنکړو هغه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې تا د خاون تابعداري کړې و نو ځکه نن الله جل شانه استغفار معاف کو او چې کله چیرته زی نو یا خاون سره ځه یا د محرم سړی سره ځه یعنی پلار رور ماما کاکا زوی رور وغیرہ یوازې چیرته هم مزه ځکه چې کله ښځه د کور نه یوازې وځي نو بیا بیماران او د زړه مریضان ورپسې شي بلکې یو حدیث کې راځي چې شیطان ورپسې شي او چې کله پلار باندې زی نو دا حدیث په ذهن کې یاد وساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ليس للنساء وسط الطريق زنانه د لارې په منځ کې نزي دا شان مکمل حجاب او پردې کې د کور نه بهر وځي مزل کې د سادگی اختیار کی او دا سجامې دی واچي په کم باندې عطر او خوشبو وغیرہ نوي او خبردار داسې حالت خپل نکړي د کم په باره کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای داسې خزه جهنميان دي کم چې د کور نه وځي او داسې جامې اچولې وي چې جامو کې هم بربندې وي یعنی نری نری جامې اچولې وي او د جسم هر اندام په کې ښکاری سینا خېټه پنډي بازو وغیرہ دغه شان تنگ جامې اچولې وي او لند جامې اچولې وي د داسې زنانو بارک نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا به جنت ته داخلي شي او نه به د جنت خوشبوئی محسوس کی دا څومره د ناکامۍ خبره ده محترمو بیا زنانو رفقار دي چې هغه د خپل پردې انتهایی زیات اهتمام وکي د خپل کور نه اوزي پرده کې اوزي مخته مزیدار حجاب لاسو ته دستاني خپې ته جرابي او د لارې په یو سیټ باندې زی خوشبو نه استعمالي او دغه شان خپ پرده او په عزت کې بهر تزي او ځان سره چې کوم د یو محرم سره هغه ملګری کوي ورور شو ماما شو کاکا شو زوی وغیرہ شو دا د ځان سره ملګری کوي الله جل شانه دې په زنانو باندې د حیا او د عزت صادره